هارون الرشید داسې ټول دغه نامه اوري هغه باچای وخت تیر شوی ساده خبره درته کوم چې پوښ محبت باندې نو هارون الرشید یو ځلې په لار روان یو سړی سره پڼې لاس کې نیولې اعلان لګي ما سره پڼې د امام الانبیاء خرصومه هارون الرشید ورته وی بچی وایا قیامت سره ورته وی د دې پڼو زر اشرفي قیامت پڼې تی نو اغستلی امام المحدثین امام یوسف رحمت الله علیه ناس امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته وی هارون الرشید دا پڼې د جناب محمد رسول الله ندی زکه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پڼو ذکر راغله دی د نبی علیہ السلام پڼو باندې زړه تیلا نوا دی باندې زړه تیلا لګی دلې دا د نبی علیہ السلام پڼې ندی هارون الرشید پڼې وړلې کور کې خودلې هارون الرشید ورته ویا امام ابو یوسف رحمت الله علیه بدا زما د زړه خبره وا امام ابو یوسف رحمت الله علیه د شپې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې ولیدلو ورته وی اے بچړیا د هارون الرشید د یو مسلمان ضرورت پوره کړلو دا غي زنان دا غي سړی کور کې د اولاد بیماری وا دا غي زنانه د اولاد بیمار وا هارون الرشید دا غي ضرورت پوره کړلو الله رب العالمین با هارون الرشید په دې نیت باندې اجر عظیم ورکی وی هارون الرشید سمود بعد وفات شلو امام ابو یوسف رحمت الله علیه خوب کی ولیدو ورته یا هارون الرشید اے د خدای بندا سم معامله در سره وشلا وی الله رب العالمین وبخلما وی په سوجه باندې وبخله وی ما په یو پڼو باندې چاغي په د نبی علیہ السلام نوم کې خودلو ما هغه په عزت او احترام باندې واغستله ما په کور کې عزت سره کې خودله الله رب العالمین فاغنید باندې زما بخنه او فرمایلا عزیزانو عشق یو ځل حسین ابن علی رضی الله عنه را روان دي انس ابن مالک مخه تراغه انس ابن مالک رضی الله عنه دا د نبی علیہ السلام خادم خاص دي انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه را روان دي حسین ابن علی را روان دي رضی الله تعالی عنهما انس ابن مالک رضی الله عنه ډډی ته ودرېدو داسې ډډی ته حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه ورته بابا جی راځي ولې ودرېدل ورته وی اے بچړیا اے زوی ته وړاندې تیر شه ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په غیږ کې مالی دلې او نبی علیہ السلام بکله کله په وګو سره ولې نبی علیہ السلام تا سره مینا کولا نو چې نن ګټ ته ودرېدل ما ستاد ادب د پارا حسین ابن علی چې داسې تیر شو ورته وی حسین ابن علی زما دی پر رب لا یزال قسم وی چې ما ته جناب رسول الله او داغه اولاد ډیر زیات ګران دي حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما ورته وی الحمدلله به ورته فرمایل ما ته تاسو ډیر ګران یې وی الحمدلله حسین ابن علی لاندې ګوري انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه دریم ځل تکرار وکړو حسین ابن علی ورته وی مقصد دې سره ورته وی مقصد می داد چې ستا د خلینه د الفاظ راوزی چې زمان در سره مینا دا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما مبارک وی ورته اجلل وی زما شومما تاب زما بابا جان تا بالغ برابر ولو تاب زما بابا جان تو بر اولله تاب زما د بابا جان عزت کولو تا ته زما د بابا مینا حاصل ادا مونږ ته ډیر زیات ګرانه انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ ورته ویلا اسراکا لاسد حسین ابن علی نی ولید او د مسجد نبوی کوسو کی ګرځي را ګرځي او اس کی اے خلقا حسین ابن علی وی چې انس ابن مالک می خواخ دے
انس ابن مالک می خوخ دی تاسو گواه اوسئ قیامت کې ما سره بل وسیله نشتا زب الله رب العزت ته وسیله د محبت د حسین ابن علی د اولاد رسول وړاندې کوم. عزیزانو صحابه د ادب دومره خیال ساتلو نن د ادب جنازه لاړه اوتله سیب هر سره هغه شیخ الحدیث هم دی شیخ القرآن هم دی او سیب او کدی ورته معمولی خبره وکړه چیرې روره پتا کې زمونږ سیب مبارک الله دې عمر کې برکت واچي یو ځلې خبره کوله ډیر لوی محدثین علما ناستو وای داسې چل دی ورونو چې زمونږ باباجي با وای کله کله منبر باندې دا خبره کوله چې ګورئ کما کوم خلاف سنت عمل ګورئ نو ما ته وای چې ځان نه وباسم صاحب مبارک دا خبره کوله نیو ځلې ما شیخ صاحب ته رحمت الله علیه سره ناسم داسې مال شیخ صاحب زمونږ صاحب دا خبره کوي دا څنګه خبره ده نو شیخ صاحب رحمت الله علیه فرمایل وای دا ډېره ښکلې خبره ده وای تاسو خپل مریدانو ته خپل شاګردانو ته خپل مقتدیانو ته وای چې ما کې څه عیب وي نو ما ته ووایي چې د ځان نه وباسم. ما ته یو ځل یو ملګري یو خبره وکړه وای مولوي صاحب خفه کېږو خو به نه مال نه خفه کېږم وای نه خفه کېږي ګوره بیا تر مال نه خفه کېږم وی خفه کېږه نه یو خبره ته وکړم مالجان وای چې کله ته روانې بیان ته او ستا په لاس کې تسبیح وي په لاره چې روانې تسبیح نو ډېر خوند به کوي نو ما بالکل صحیح شوه نو ما سره کله به موبایل هغه په لاس کې لیدلی ما د مدا ډېره ښکلې خبره وکړله موږ سره تسبیح په لاس کې ښکاري ښې صحیح شوه علما شیخ صاحب رحمت الله علیه نه ځلې چا تاسو کو وای شیخ صاحب او دا بیان ما سره شته دی یو چا د سوال په کړو چې دا سرتور باندې موږ کی کنه کی شیخ صاحب رحمت الله علیه وای په سرتور باندې موږ کیږي په بربندم وای موږ کیږي شیخ صاحب وای ځان نه جامع سره ورځو قبله ته کینا او موږ دکی د موږ کېدو خبره نه ده شیخ صاحب وای په سرتور موږ داسې دی شیخ صاحب وای لکه یو سړی چې بدن ډیر مزیداری شاده خوانه ډیر ښکلی ښکاري او چې ورته رامخې ته شي دا پوزه یې کټ شوي وي نو دا سړي دا مخ دا شوشه خرابوي نو بیا څوک بدن ته دا ډېر ظاهر نه ښایسته ښکاري او نور خو بدرنګ دی پوزه یې کټ شوې ده نو چې څوک په سرتوره مونځ کوي مونځ یې داسې دی لکه د چا په مخ چې پوزه نه او شیخ صاحب رحمت الله علیه بیا شیخ صاحب دا خبره وکړه او چې پټکی سره څوک مونځ کوي وایي دا داسې دی لکه سړی چې مکمل په ټولو اعضاو برابري غوږې برابري سترګې برابري مخ ګیره برابري وایي دا داسې دی او چې پټکی په سر نه وایي دا داسې دی وایي لکه سړی چې بدن برابر وي هر څه برابر وي خو غوږې نشته او دارن چې کوم دی یوه سترګه معذوره ده او دا بل غوږی نشتا نو دا سړی ښه نه ښکارېږي خلقو ته نو دا د شیخ صاحب مثالو چې پټکي سره مونځ سرتور سر نه بغیر ټوپۍ سره مونځ دا داسې دی عزیزانو زموږ ښکلي پیغمبر پټکي سره مونځونه کړي بغیر د عرفې د ورځې نه او د منا د احرام په ورځو کې نبي علیه السلام پټکۍ والی پیغمبر علیه السلام فرشتي چې د بدر میدان ته راغلي پټکي والیو موږ تاسو پټکي ورځول امیانو ټوپۍ وغورځولې اوس د خدای خیر پیښ کړي کېدای شي موږ ټوپۍ نه دا بره رومال وغورځو نو کېدای شي تاسو را سره چې کوم دی کمیسونه وباسئ او بیا په برینو کې جومات ته راځئ او مونځ خو کېږي صاحبه نو نرونو د جومات خپل آداب وي د پیغمبر علیه السلام په سیرت کې دو خبرې یادې کړئ انشاءالله مونځ به کوو خو د نبي علیه السلام په طریقه به یې کوو مونځ به کوو ټول مونځونه کوئ الحمدلله ټول دینداره یې تاسې که دیندار نه جمعه ته ولې راځئ بیان ته راغلی زه خو زه مداري خو نه یم چې مداري یم او تاسې ټول راغلی زه خو چې کېناستم مال خدای پاکه یو زمونږ قاري صاحب بزرګ او مال خدای پاکه چې د جومات مولوي صاحب به راغلی خو هغه هم به راغی نو صاحب جومات هېڅوک هم نه مال دا به څه چل کېږي خو زه یو چل دی الحمدلله زه چې مقبره کې بیان شروع کوم اول نه دا خله د بد ګوري خو چې کله د خولي نه مې الفاظ وځي دا برکت د شیخ العرب والعجم مولانا محمد حسن جان رحمت الله علیه دی ما ته زه بچي الله دې په خوله کې برکت واچوه او قسم په خدای چې مړو ته ودرېږم انشاءالله قبرونو کې په حرکت راځي انشاءالله دا زما ایمان دی ځکه زه په بیان باندې زما مقصد صرف د خدای رضا وي جومات ستاسې ډک شو الحمدلله نو تاسې نیکان یئ زما یو خبره واورئ تاسې ټول مونځ ګزاره مونځ به کوو خو جمع سره به یې کوو وایي انشاءالله ټول وایي لاسونه بره کوي ځوانانو الله هم خوشحاله دا څومره ښکلي ناست دي یا الله ګوره یو خبره درته کوم تاسې چې مولوي صاحب تا خو ویل چې ټوپۍ پکې لازم ده نو ټوپۍ اوس تا خپله خوښه ده تکبیر الله سره مونځ 27 درجې بهتر دی د یوازې مونځ نه نو دا درجه خو دې وګټله
نو چې اوس سره ټوپیم په سر کې نو ان شاء الله د شبد ظاهر اوږي به د مخکل اخکاری مخ به د مخکل اخکاری سره چې چیرته ځي نو ځان خسته کوي کنه برابرۍ کې دفتر د چیرته ځي ستا ډیپټي وي ځان برابر کې حتی چې دا موږ او تاسو مزدور کار خلک دیړۍ تمزو نو کور نه خسته جامې اغوندو به الته د کار جامې اغوندو صحیح شو چې موږ او تاسو جمعات کې موس کو ان شاء الله په خسته طریقې سره به کو ان شاء الله ټوپۍ به سر ساتو د نبی علیہ السلام د سیرت جلسه وکنه صحابه رضی الله عنه جامع او استلی د چا د پاره د الله د رضا د پاره که وخت ضرورت راغی او بیا زمون سرمنم د دین د پاره قربانی کیږي ان شاء الله سرمنه بم قربانی کو ان شاء الله خموز وکاو ټوپۍ سره پټکی سره جمعه ته چرازو رمبه وداویو اللهم افتح لي ابواب رحمتک دې باندې یو خبر درته کوما مولانا محمد زکریا صاحب رحمت الله علیه لیکلی دی فرمای وی بغداد کې یو عالم راغ یو عالم ګوره دا علما ډېر لوی خلق دي ښا علما دومره خلق دي عالم چې په مقبره لاړ شي 40 دن باغی باندې عذاب نه راځي علما ډېر لوی خلق انبیاء ورثه دي عالم راغ کله چې جمعه ترا دننه کېدل خیل نو غسخ په یلا وړاندې کړلا خیخ پی رستو پات شوا آواز ور باندې راغی ورتوی اے غویا واپس تی ځان برابر کا زما کور تر روان او دخی او د غسخ پی غم نه ساته یو دم ادریدو عالم ادریدو یرا علماء معمولین کتم خدای نشي ښه ځکه دا مقرب خلق دی کنه د انبیاء ورثه دي ما بیګه خبره کوله حافظ قرآن بلس کسان بوزي جنت ته عجیبه 400 کسان بوزي شهید با اویا کسان بوزي مولانا صاحب با بزرګونو خلق بوزي ځان سره تاسو ټول به بوزي دا جمعه امام نه دا به تاسو ټول بوزي ان شاء الله ای به وی راځي جنت ته امام عالم دا به هغه وخت ځي جنت ته چې ترسو تاسو ټول د ځان نه بیکاره مقتدی وړاندې نه کی نو علما لوی خلق دي علما به تاسو ټول جنت ته بوزي خو درخواست مې دا دینو چې موږ تاسو ته د جمعه دراتلو طریقه خو یادې کړه د جمعه ته خاصم راځو د سبب خدای د رحمت دروازه را تکول او که امیان ووري تاسو امیانو نشي ویلا اللهم افتح لي ابواب رحمتك یا الله د رحمت دروازه را ته یا الله د رحمت دروازه را ته دا دغه دعا ترجمه ده الله د رحمت دروازه را ته کولاو کا بعضی وخت کې سړی دروازه ته سړی راشي ورته وي زما کور ته بنه راځي زما په دروازه بنه را دننه کېږي بره ورته کس ودرولې کراغه ور دستي او باسه ختم کا وی کنه داسي ته په ایمان وې تا د خدای نافرمانی د شپې کړې وا د شپې د ګناه کړې وا ټول شپه دې په ګناه تیر کړې وا سر د خدای دروازې ته رواني تا سره دا غم راغله اسره چې خدای راته پرشتي او درولې په دې مخ مې وسوسه پیړې ونه وای دا غم د شاه ولی الله سره دا غم د امداد الله مهاجر مکی سره دا غم د حسین علی سره حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه بیت الله شریف ته لاړو د دیوبند ټول علما او پیر دی ښا چې کله لاړو بس بار ولاړ شاگردان ورته وی حضرت وړاندې شاه باب السلام دی حاجی صاحب رحمت الله علیه ازمکی باندې سجده لګولې دا وجاړي سترګونه اوخ کې لاړې حاجی صاحب رحمت الله علیه ته شاگردان وی وړاندې شاه جو سشل دې سې کړه دروازه کولاو ده ورته وی ته خو چې دروازه کولاو ده خو چې مالک می دنه پریدي او کنا انتظار کې ناشته حاجی رحمت الله علیه سترګې په ناشتا په دعا کې پټ شولې مراقبی حالات کی ناشتے وی فرمائل الحمدللہ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پاسی دلو بیت اللہ شریف تروان شو ورتوی حضرت صرف تخو اس پوری دی جڑلا دا سو وجدا او دیو بندینو دما دا گیلا کلا کلا کیگی چه دیو بندی دا با عاشق رسول چه دیو بندی او عاشق رسول نے دام دیو بندی نرے عاشق رسول بھائی زما حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه هغه سیبا
چې نن وتل نو وی جړل سلوي خورزي په حرم کې روجي نیولې وي وای اسنه چې نن می الله ونشړي اسنه چې نن می الله د خپل کور نه واپس نکي منګه الته حرم کې ګرځو موبایل لا سره یو مولانا صاحب تواب مو کولو خیر ده خپکیګو بنا زګور ځان کې چې سوي به ویم ګوره ما کې دا چل ما ته اکثر دا کې خبره کوله په ملکان کې یو کس مولوی صاحب ته کله کله بس مولانا مولانا خبره بس پینه کو کنه دا زه منګم کله خطا کو نو روان داسې مولانا صاحب سره موبایل اوس هغه ته لګي دی په طواف کې څنګه لږی طبيعت مخره مقتدی سره لګي دی دا چې ګوره بیت الله شریف ته دا اوس ملتزم ته مخامخ ما دا ګوره اوس دا روان ما رکن شام رکن عراقي طرف ته روان دا ګوره اوس نو زه سره دی حتیم پور راتاو شم خو چې کله موبایل د رکن یمانی ته راو رسیدو او دی لګي دی نو حدیث پاک کې راځي چې کله دی تراو رسیدي تبدا دعا غواړي اللهم ان هذا البيت بيتك والحرم حرمك والامن امنك والعبد عبدك وابن عبدك وهذا مقام العائس دعاګانې بغواړي مولانا صاحب دا اغزره ما ورته وګلاس کې خو موبایل دې جب کې واچوا علي المرتضى فرمایي چې څوک رکن یمانی تراغه او دی په خپل رباني ځان او نه بخلو په خپل ایمان دی ويریږي دلته دو پرشتي ولاړې وي کله چې معتمر او اجي صاحب دا دعا شروع کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار یا رب العالمین مولانا صاحب تم ویلی دا اغزیری دعا اغوار علی شیر خدا فرمائی دا مولانا صاحب جواب داو وی پدی ویڈیو کی گناہ نشتا زکا دا حرکت والا دا منگے چکونو اللہ دے رحمو کی منگتے اللہ صدقہ من خیادی وی خو امینو تاسے پا نسوارو کافر کو او من کل کل اخانم پا بڑا باندے وو ما تا کل کل گیلے راشی زویم یاد ساتی گناہ با گناہ تا گناہ وے ولی ورطا گناہ نوے دا گناہ دا گناہ تا با گناہ وے خدا سے ٹھیک تا دا حرکت کی دا مصر علماء جواز ورکڑے ٹھیک تا زبانم فیدی با پکیوی بہرحال دیری فیدی بوی خصوص پا دی حرم پا طواف کی نبی علیہ السلام فرمائی طواف پا منزلہ دا منز دے پا منزل کی خل موبیل مخی تنیسی نا نو طواف کی ولی نیسی دا خدای بندہ نا مولانا سمات ہوئی بس مولی سے خپل کار گو یار بس مازغرہ دا مخراب مرخصستا مازغر اللہ نہ خراب ہوئی اللہ دی زمان مازغر پا قرار ساتے استا مازغر بس شلال بادام دیر اخرا نسیب زمان دا حال دے عزیزانو عمر رضی اللہ عنہ طواف کولو دا تذکرم دا سیرت جلسہ دا صحابو دا نبی علیہ السلام تعلیمات عملی کولو عمر رضی اللہ عنہ جڑل سختی و جڑل چوی جل چاہی تبوسو کہ یا امیر المؤمنین تا خود عمر او جڑل وی فرمائی واللہ پا دقا سی جڑا میں جناب رسول اللہ پا طواف کے لی دلے ہو نبی علیہ السلام طواف کولو دا سی جڑل چو حضوری پاک جڑل مالم جڑا پکار دا عمر رضی اللہ عنہ بجڑا کولا منگو تاسی انشاءاللہ چو عمری تزو بدعات بنکو انشاءاللہ چکل طواف کو بدعات بنکو انشاءاللہ او چکل منگو تاسی جمعہ ترازو و سنت طریقے سر برازو انشاءاللہ منز بٹو پی سر کو پٹکی سر بکو دا مشران سپنگیری دی طول پٹکی پیدا کی پٹکی سر یو منز روح البیان لکلے ویش درجے ثواب سیوا لری نو اللہ مخی بزمانگ دی جمعہ تلو کی سپنگیری و پٹکی پر سر خون بے کولو زمانگا والد صرف دی اللہ پاک غریق رحمت کی ستاسو مشرانو سرا چکل با جمعہ تا استاد راندے گیدلو دا او زمون امام صاحب زوی بنو نو هغه زمون بابا پټکی راوا او استاد صاحب سره استاد زوی ته نو استاد زوی ما ته خبره کوله قاری صاحب ما ته مولوی صاحب لال لري استاد پټکی ډیر غټ ته ټوپه زما سره وړو کړي به بسر کی ټینګول نه شم نو وسپلار مته چې خاخه مزه بچي به به تعالی ز خپل یو پټکی بری ځپر اورم چې کله کله تر ازینه بسره وي هغه ول صحیح شو به د مدینه منوره پټکی راوړو دا هغه کله کله بسره ولو نو الله دې دا زما پټکی چې بسره ورونو دا ماته استاد بسر کړو مدینه منوره نه راغزه طالب ما چیرې جماله ست تحفه راکړه وې د مدینه منوره نه مې تحفه راوړې خو به سر نه نخ کته کې مال وایا دویمه درجه کوم پټکی راته پسر کو هغه مې چې پسر کړي صرف احرام ته کته کوم الحمدلله بس احرام نه علاوه او کله کله
مدرسه کې ناس ته نو کته کوي نور پټکې د علماو ټوپۍ د ستاسي جمعه ته په سنت طریقې سره د نبی علیہ السلام د سیرت نه بدو خبرې وړو ان شاء الله ار یو مرګره به روزانه 1000 کرے درود شریف او د خیر سره ما تاسو مخ کې ویلو ګل ویلو کوم نو ویلو روزه کې مې درته ویلو غالبا یا چې درته خوري تاسو کو چم ماته موبایلونو کې چې ما نبی علیہ السلام خوب کې لیدل دو خبرې دی مو درود نه ویلوستله بونیرنا الحمدلله ابلشپا موبایل شوه پرونم موبایل شوه او نن یو کس موبایل کړي چې زما مور زما خور او زما کور والا او ما خپل مونږ وی الحمدلله د نبی علیہ السلام ملاقات نصیب شو ما ول په ایمان وی درود شریف وی بالکل مولوی سره چې موږ لاسونه برکړي به موږ روزانه 1000 کرے درود شریف باقاعده خزنم تپوسکم خورنا منکم لورنا منکم مورنا منکم الحمدلله مونږه روزانه 1000 درود شریف ار یو نو هغه قسم خورلې مولوی صاحب د نبی علیہ السلام ملاقات او شو الحمدلله ما د معلومات ورته خبره کړې زما خبر د یاد ده کنه وای مولوی صاحب غرانه هیر شو ما ول چې چا نبی علیہ السلام وکړو زما سلام ور باندې وای نو مالدا زما کمزور کړی دا نو ان شاء الله 1000 کرے درود شریف وو ان شاء الله سیرت النبی جلسه ده کنه ستو خبر نبی علیہ السلام ته ولي کو ان شاء الله د محبت د خپل معشوقي ذکر وکاو کنه او دا د ذکر د وظیفه دا درود شریف چې یاد ساتي دا الله جل جلاله ما یلیق بشانه په خپل الله حکم فرمای خدای پاک جل جلاله فرمای ان الله وملائکته الله یزو سما ملائک یصلون علی النبی درود په چا باندې په نبی علیہ السلام دا د قران کریم آیات ده د خدای خبره ده یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو صلوا علیه تاسو زما په نبی باندې درود وای